الله وی ما تستاسو په عذاب کې څه میلاویږي که تاسو شکر وباسئ زما ستاسو عذابول مقصد نه دی نه د انبیاو مقصد دو چې قوم دی عذاب کې شي پیغمبر به هر ټیم دی فکر کوي چې دا قوم په هدایت شي دا قوم ایمان راوړي مشرکانو ته به دعاګانې کولې الله دی ته هدایت وکړي چې دی اسلام راوړي ډېر قومونه خو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دعا باندې ایمان راوړي دا د پیغمبرانو محرز ابو هریره رضی الله تعالی عنه وايي مسلم شریف کی روایت ته وی زما مور مشرک او ما اسلام راوړو نو ما به بار بار مور ته د اسلام باره کې خبرې کولې دعوت په مې ورکو وی یو ورځ مې دعوت ورکو وی هغې راته داسې خبرې د نبی علیه صلات والسلام په شان کې وکړې چې ما ډېرې بدې وګڼلې ډېر خفه شوم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې راته داسې خبرې وکړې چې ما ډېرې بدې ګڼلې نو احادیثو کې راځي ابو هریره رضی الله تعالی عنه راغی د رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته جړلې نبی علیه السلام ورته وی ابو هریره ولې جاړې وی د الله حبیبه نن مې مور ته دعوت ورکو هغې راته ستا د شان باره کې داسې خبرې وکړې چې ډېر بدې مې وګڼلې خو مور مې وه اگر چې مشرکه وه خو بېادبي مې ګڼل هغې ته مې څه نه شو ویلی جو بس ومې جړل تاله په جړا رالم نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته وایي د ابو هریره مور ته دعا کو اللهم اهد ام ابي هریره دعا یې وکړله اللهم اهد ام ابي هریره یا الله هدایتو کې مور د ابو هریره ته الله د ابو هریره مور ته اسلام نصیب کی وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دعا وکړله ابو هریره رضی الله تعالی عنہ ډېر خوشحاله شو چې امام الانبیا دعا وکړله دې کې خو څه نشته دی وی کور ته رالمه وی د کور دروازه بنده وه چې کور ته رالمه وی مور مې زما د خپو آواز واورېدو نو دندې نه راته آواز وکړو چې مکانک یا ابا هریره مکانک یا ابا هریره ابا هریره په خپل ځای ودرېږه په خپل ځای ودرېږه صبر وکړه صبر مطلب دا مه راځه صبر وکړه وی په ځای ودرېدم ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی دې نه پس مې د اوبو آواز اورېده ما یره مور مې اسلام راوړی دی وی مور مې غسل کو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی چې غسل یې وکړه روتله ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی د ډېرې تادۍ نه یې لوپټه نه وه په سر کړې او ډاریک دروازې لراله ما ته وایي یا ابا هریره اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اے ابو هریره زه ګواهي ورکوم چې الله یو دی او محمد صلی الله علیه وسلم د الله بنده و رسول دی ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی رالمه رسول الله مبارک ته مې چې ابشر ابشر الله حبیبا زیر قبول کا زیر څه زیر قبول کم ابو هریره ما ورته وی الله دی دعا قبول کړله او ایمان راوړو مور د ابو هریره مور مسلمان شوله د الله حبیب تا ته دی زیری خوشخبری چې الله دی دعا قبول کړله او الله د ابو هریره مور مسلمان کړله نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم بم دا حرس رب العالمین چې انبیاء کرام را لیږل دې دپاره را لیږل چې دا خلق عبرت حاصل کړي او ایمان راوړي تلک القرى نقص علیک من انبائها دغه کلی دي چې مونږ بیانو پتا باندې من انبائها د خبرونو د هغې نه پتا باندې د دغې کلو بازو خبرونه بعضې بیانو چې تاسو ترېنه عبرت والی د مخکني قومونو حالات د انبیاو معجزې د تیرو امتونو تکذیب الله وی دا مونږ ټیم په ټیم خلقو ته بیانو چې دوی د دې نه راوګرځي ولقد جاءتهم رسلهم بالبینات په تحقیق سره راغلیو دي ته رسولان زمونږ بالبینات په واضحه معجزو سره دې مخکني امتونو ته واضحه معجزې راوړې فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا من قبل پس نو هغې چې ایمان راوړی وی بما کذبوا په سبب د هغې چې انکار کړی دوی من قبلو د مخکې نه د وړاندې نه دی مخکې نه انکار کړی و نسبت د دروغوی پیغمبر ته کړی نو کذالک دغه رنګې
یعنی د دې وجنا یطبع الله علی قلوب الکافرین مهر لګی الله پزلونو د کافرانو باندې د دې سرکشو د عنادونو د وجنه په الله مضبوط مهر ولګی د الله علم کې د چې دا قوت غلط استعمالی او نه پلار کی وما وجدنا لاکثرهم من عهد نو مندلی مونږه ډیر د خلقنا من عهد نو مندلی مونږه ډیرو خلقو لره من عهد د وادي پورا کول د وادي پورا کول پکې نو د عهد نه مراد څه دی یعنی هغه مراد وعده د توحید چې الله د ټولو مخلوقاتو نه په عالم ارواح کې وعده د توحید اغستې وه الست بربکم قالوا بلا ولې نه زمونږ ربې نو الله وایي په دغې واده کې دوی دغه ونه کړله وفاداري ونه کړله وان وجدنا اکثرهم لفاسقین دلته دا ان چې دا ان مخفف عن المثقل په معنی د تحقیق دی وان وجدنا په تحقیق سره مندلیو مونږه اکثرهم ډیر د دې خلقونه لفاسقین چې هغه نافرمانه فاسق چاته وي نافرمان علما وي خارجین عن دائره العهد چې کم خلق د دایرې د عهد نه بار ته اوزي د هغې نه خروج وکړي چې الله کومه واده کړي د هغې دایرې نه بار اوزي علما وایي دې ته فاسق وایي فرمایي اولم یهد للذین علما وایي چې کله د هدایت په سله کې لام راشي نو دا بیا په معنی د ښکاره کېدو سره یستبینو سره نو دلته اولم یهد للذین آیا نه دي ښکاره شوي للذین هغې کسانو ته یرثون الارض چې وارثان شوي دي د ځمکې چې وارثان شوي دي د ځمکې یعنی په ځمکه کې اوس اوسیږي دا د وراثت د ځمکې دی چې اوسیږي من بعد اهلها پس د اوسېدو د اهل د دینه الله نشاء کو چرې وغواړو مونږه عذاب د دې اصبناهم نو مونږ به ورسېدل وکړو دي ته بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دوی ونتبع على قلوبهم مونږ به مهر ولګو على قلوبهم په زړونو د دوی باندې فهم لا يسمعون نو پس دوی به نه اوري یعنی اورېدل د قبلېدو به نه اوري نور عام اورېدل به کوي خو چې کم اورېدل د قبلېدلو هغه به نه اوري تلک القرى دغه کلي تلک القرى دغه کلي نقص علیک مونږ بیانو پتا باندې من انبائها دا من د پاره د تبعیض دی بعضې خبرونه د دغې کلونه ولقد جاءتهم په تحقیق سره راغلیو دیتا رسلهم رسولان د دې بالبینات په واضح معجزو سره فما كانوا ليؤمنوا نو دوی چې ایمان راوړی وي بما کذبوا په سبب د دې چې انکار کړی دوی من قبلو د مخکې نه کذالک دغه رنګې یتبع الله د دې وجې نه کذالک یعنی دغه رنګې او د دې وجې نه مهر لګي الله على قلوب الكافرین پزلونو د کافرانو باندې وما وجدنا نو مندلی مونږه لاکثرهم ډیرو خلقو لره من عهد د وادي پورا کولو یعنی د ډیرو خلقو د پاره من عهد د وادي پورا کولو وان وجدنا په تحقیق سره مندلی مونږه اکثرهم ډیر خلق لفاسقین فاسقان او نافرمان ناسب نه ده دا په معنی د لا ينبغي سره دی یعنی مناسب ندی چې اهل د کلی دی امن کی بے خوف دی او دی ته ناسا په عذاب د الله راشي نو افا امن اهل القرى آیا بے یری دی دا اهل د کلی اهل القرى نه مراد څوک دی علما وايي د اهل قرآن مراد اهل مکه دی آیا په امن کی دی دا اهل د مکه نو مراد تینا اهل مکه دی او تمام موجوده چې کم وس موجود خلق وی د وخت د زمانی هغه تینا مراد یعنی دا ټول خلق په امن کې دی بے خوف دی او بے خطرې دی نو یعنی مطلب دا چې دسی غفلت چې دا مناسب نه دی چې سړی دی دسی په غفلت کې اودی او دته دی عذاب د الله راشي نو افا امن اهل القرى ان یاتیهم بأسنا بیاتا وهم نائمون نو علما وايي د غفلت وخت چې هغه یو د خوب وخی بل چې سړی
مشغولی د دنیا په له و لعب کې نو دام د غفلت وخت دی، یو د خوب وخت دی او یو د مشغولتیا چې سړی په له و لعب او معاملاتو کې مشغولی نو دا دی. نو بیاتن وهم نائمون، نو بیاتن نه مراد د شپې او په داسې حال کې چې دی ادی، یعنی څنګه چې سړی په حقیقت کې ادی نو دی بېغمی، نو د نائمون نه مراد یا حقیقتا خوب دی، څنګه چې سړی ادی او دی بې خطرې او بېغمه ادی. یا علما وایي د دې نه مراد غفلت دی، بیاتا وهم نائمون، د شپې دی ته عذاب راشي دی ادی، یا تینا حقیقت کی خوب مراد دی یا تینا غفلت مراد دی چې دی غافلی او عذاب ورته راشي. نو دو حالت د غفلت نو یو د خوب شو او د دویم آیات کې هغه بل ذکر کوي او امن اهل القرى، آیا بے خوف دی دا اهل د کلی ایاتیهم چراشدی تبأسنا عذاب زمونگا دحن په وخت د چاش کې وهم یلعبون او چې دی لوبی کوي. نو د غفلت عام طور پر دو وخت یو خوب دی یو مشغولتیا ده. نو بیات او وهم نائمون کی د خوب حالت ذکر ک او دحو وهم یلعبون کی د معاملاتو کې چې سړی مشغول وي او دیتا عذاب د الله راشي. یعنی مطلب دا چې دسی غافله کېدل نه دی پکار، ار ټیم په یره کې اوسېدل پکار دي. زه داسې بېغمه ګرځم اچانک چرته مرګ رانشي، اچانک د الله پکړ رانشي، چرته الله مې ونه نیسي چرته دې حالت کې. افا امینو مکر الله، آیا بے خوف دی د مکر د الله نه؟ نو بے خوف نه دی د مکر د الله نه مگر قوم تاوانیان. د دې آیات تا ترجمه په ظاهر باندې سړی ته لږه مشکله لګي ځکه ظاهري معنی د دې څه ده؟ افا امینو مکر الله، آیا په امن کې دي د مکر د الله نه؟ نو مکر خو تدبیر د الله ته وي. نو معنی څه شوله چې آیا په امن کې دي د تدبیر د الله نه؟ نو وی په امن کې نه دي د تدبیر د الله نه مگر قوم تاوانیان. نو قوم تاوانیان د الله د تدبیر نه په امن کې خو نه دي. ظاهري معنی دا ده په امن کې دي د تدبیر د الله نه، نو وی په امن کې نه دي د تدبیر د الله نه مگر قوم تاوانیان. نو قوم تاوانیان خو د الله د تدبیر نه په امن کې نه دي چې مکر الله نه مراد تدبیر د الله شي. نو ظاهری د آیات معنی نه لګي. علما وایي دا مکر چې دی د دې دوه معنی دي. یوه معنی مکر چې دی دا پټ تدبیر ته وایي، خوفیه تدبیر او چل ته مکر وایي. دویم علما وایي چې بنده ته الله مهلت ورکي نو دې ته هم مکر وایي. مهلت چې بنده ته الله ورکي هغې ته وایي. علما وایي دلته دویمه معنی زیاته مناسب ده. اشرف علي تانوي رحمت الله علیه وایي چې دلته مراد د دې نه چې دی د مکر د الله نه هغه ناګاهانه عذاب دی، ناڅاپه چې په سړي باندې عذاب راشي. دلته د مکر نه مراد دا دی. نو معنی څه شوله؟ افا امینو مکر الله، آیا په امن کې دي د ناڅاپه د نیولو د الله نه؟ مکر الله نه مراد چې ناڅاپه الله څوک ونیسي. نو آیا په امن کې دي د ناڅاپه د نیولو د الله نه؟ نو وی فلا یأمن مکر الله، پس په امن کې نه دي د مکر د الله نه، یعنی د ناڅاپه چړق نیونه ناګهانه چې سړی ونیسي بنده، نو په امن کې نه دي، په امن کې نه دي، په بې خوفه نه دي د مکر د الله نه، د عذاب د الله نه مگر قوم تاوانیان. تاوانی قوم چې دی دا بې خوفه ناست دي، بې خوفه ناست دي یعنی دوی په امن کې دي، بې خوفه ناست دي، نو دا په امن کې نه دي. معنی څه شوله؟ اپ امینو، آیا بې خوفه دي، بې یری دي د عذاب د الله نه؟ د عذاب د الله نه څوک بې یری دي؟ دا تاوانیان قوم بې یری دي که نه؟ ځان یې بېغمه کړی دی، ځان یې په غفلت کې ور اچولی دی، نو دا په امن کې دي. د دې معنی دا ده.
اپ امینو آیا بے خوف دی بے یری دی د مکر د اللہ نا د عذاب د اللہ نا نو پلا یأمنو بے خوف ندی مکر اللہ د عذاب د اللہ نا مومنان خلق خو د اللہ د عذاب نا بے خوف ندی اخو ان ٹیم پدی یره کی دی چی عذاب د اللہ را روان دی نو بے خوف ندی یعنی پا یره کی دی بے خوف ندی د عذاب د اللہ نا مگر قوم تاوانیان قوم چی دا عذاب د اللہ نا بے خوفی پا غفلت کے پراتی او ناگہان پہ عذاب د اللہ راش علماء وائی دا خاسرون نا مراد کفار دی یعنی کافران بے خوف دی بے یری دی زان لمطمئن ناس دی نو چی دا خاسرون نا مراد کفار شنو علماء وائی احناف بیا د دې آیات نه دلیل نیولې دی چې د عذاب د الله نه چې سړی بے خوف شنو دا ګورې کفر دی د عذاب د الله نه بے خوف کېدل چې د خاسرون نه مراد کافران شي نو چې کم سړی د عذاب د الله نه بے خوف شو نو دا کافر دی بیا او شوافی وی چې نه د الله د عذاب نه بے خوف کېدل کفر خو نه دی خو ګناه کبیره ده چې سړی د عذاب د الله نه بے خوف وي نو کو د خاسرون نه مراد کافران شي نو بیا خو حقیقت دی چې د عذاب د الله نه چې سړی قطعي طور یقیني طور بے یری شي چې نه یریږم تی مطمئن ما نو بیا دا کفر دی د احناف په نس او د شوافی په نس باندې د عذاب د الله نه قطعي طور یقیني طور بے خوف کېدل چې دا ګناه کبیره ده او دا کفر نه دی فرمائی اف امن اہل القرى آیا بے خوف دی پا امن کی دی دا اہل دکلو ان یأتیہم چرابش دی تا بأسنا عذاب زمونگا بیاتن پا وقت دشپے کی وهم نائمون او دیب ادوی او امن اہل القرى آیا بے خوف دی پا امن کی دی دا کلی والا ان یأتیہم چراش دی تا بأسنا عذاب زمونگا دوحن پا وقت دا چاش کی وهم یلعبون او دی لوبی کئی افا امینو آیا بے خوف دی بے یری دی مکر اللہ دا عذاب دا اللہ نا دا مکر دا اللہ نا مراد ناگہانا پکڑ دا اللہ عذاب دا اللہ نو آیا بے خوف دی دا عذاب دا اللہ نا نو وی پلا یأمنو نبے خوف کیگی دا عذاب دا اللہ نا مومنان خدا عذاب دا اللہ نا بے خوف کیگی نا اخو ان ٹیم یریگی وی عذاب دا اللہ را روان دے نو نبی خوف کیگی دا عذاب دا اللہ نا الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیانا